د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په روسیه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره لیدنه کړې او په مهمو موضوعاتو یې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد روسیې ته سفر وکړ او هلته د احمد مسعود لخوا په یوې غونډې ته وروبلل شو. نو د احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر ترمنځ مخامخ خبرې ترسره شوي او په مهمو موضوعاتو باندې غږېدلې دي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد روسیې ته سفر کړی دی او په روسیه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سره ښکاره لیدنه ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په روسیه کې یوه غونډه دایر کړه او مولوي محمد یعقوب مجاهد یې ورته راوبلو او د یو څو مهمو موضوعاتو په اړه یې خبرې ترسره کړې. احمد مسعود له ملا یعقوب څخه د نظام جوړښت لپاره ملي اجماع رامنځته کولو غوښتنه وکړه ده او ویلي دي نظام هغه وخت جوړېدلی شي چې کله ټول قومونه په نظام کې شمول وي. خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته په ځواب کې وویل چې زموږ نظام کې ټول قومونه شامل دي، نو ته هم کولی شې چې افغانستان ته راشې او د کورنیو جګړو څخه لاس واخلې. د طالبانو دفاع وزیر تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.